بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو د امازان په مکمل کورس باندې غږیږو. امازان واقعا په ډیرو ژبو باندې درس ورکول کیږي، په انګلیش ژبه، هندي، اردو، عربي، خو هر قوم خپل ولس ته خدمت کړی دی. نو د هغې په نتیجه کې خلک ځوانان د سخت کارونو نه خلاص کړي دي، هر څوک د خپل بزنس څښتنان دي. نو زه تاسو ته هم د امازان د کورس آنلاین او فزیکل دغه امازان کورس چې دا کوم ټاپکونه ما لیکلي دي، اول خو په دغه ژبو باندې موږ درس ورکوو، پښتو ژبه باندې، انګلیش باندې، اردو باندې، دري باندې. په دې ژبو باندې به درس ورکوم. په دې نمبر باندې ما سره ارتباط کېدلی شي، دا زما د واتساپ نمبر دی. پوره پکیج، پوره کورس کې ما 32 ټاپک راخیستي دي. ټاپکونه خو زیات دي، خو 32 لیکچر کې به زه دا ختموم، چې آخري ډیر بهترین لیکچر دلته دی چې hunting and choosing products for every single student to run a business. یعنې د دې ما ځان ذمهوار بوللی دی چې زه به هر شاګرد دپاره پراډکټ چوز کوم، او د چوزینګ په صورت کې به هغه شاګرد، یعنې خپل بزنس پرانکوي، تر هغې شاګرد نه پرېږدم چې پوه نه شي یا څنګه شي. شروع یې کړو، باید پوه شي، پښتنو ته د یو خدمت دی. نو ډېر ښه ټاپکس مې راجمع کړي دي، لکه وټس امازان څه شی دی، او FBA څه شی ده، FBM څه شی دی، پرایویټ لیبل څه شی دی، په څومره پیسونو باندې امازان کورس شروع کیږي، څنګه کولی شو چې د امازان اکاونټ جوړ کړو، جنګل سکاوټ بیا څه شی دی چې موږ وګورو چې مثلا امارات یا په لندن یا په امریکا یا په جاپان دلته څه شی ډېر خرڅیږي، څوک هغه ټول ښیي څومره ګټه کوي، یا کس څونه میاشت کې ګټلې ده. نو جنګل سکاوټ که مکمل د هغې سرچ، د هغې انسټال، د هغې اخیستل، لکه ما خپله اخیستی دی، جنګل سکاوټ ما سره خپله موجود شته دی. نو د امازان لکه پراډکټس به څنګه پریس کوو، د اکاونټ چې موږ جوړ کړو د هغې په سیټینګ کې به ډېرې خبرې کوو، او د امازان مارکیټ پلیس په باره کې به څنګه چې کوو چې مارکیټ پلیس، how to get paid from امازان مارکیټ پلیس، دا ډېر بهترین ټاپک دی. how to place an order in alibaba چې په چین کې یار ملټیپلز کمپنیان یو ځای شوي دي، هغه یو ډېر قوي سایټ دی. نو هغې نه موږ څنګه کولی شو آرډر ورکړو، ډېر با اعتماده سایټ دی. یعنې واقعا چې کله زه مال راوغواړم تر دې حده چې څو را رسېدلی نه وي، میلونه راځي، خپله سایټ یې کوي چې څنګه شو راځي، درغه نه، او د پیسې چې تا کله آنلاین ورکړي دی ذمهوار دی، دی ریفنډ کوي هم درته، ولې چې ده تر پیسې تر هغه وخت خپل ځان سره نیولي چې څو کس یا سپلایر یا کمپنۍ تا ته مال نه وي رسولی، ته راضي شوی نه یې، د ځان سره ساتلی بې دا ورته ویلي. نو کمپنۍ هم ډېر کوشش کوي چې کسټمر راضي کړي. نو د دنیا په هر ګوټ ته چې مال لیکي، شپینګ کېږي، تا ته فرایټ کېږي، تا ته راځي. نو علي بابا په وسیله باندې بیا په دې باندې خبرې کوو چې په علي بابا باندې څنګه موږ آرډر کولی شو. دا نو څنګه لیست کولی شو موږ خپل پراډکټ چې کله د مال واخیستو، دا بیا موږ څنګه کولی شو چې په خپل اکاونټ کې دا موږ رجسټر کړو، یعنې اکاونټ ته دا موږ څنګه رجسټر کولی شو د مال د اخیستلو نه. لاګین جنګل سکاوټ دی، امازان سنټر لاګین، یس دې نه به لاګین واخلم، لاګین ساین ان. دا اکاونټ دی، دا زما بل اکاونټ دی چې تازه مې جوړ کړی دی. دا اکاونټ دی، مثلا دې کې دا سیټینګ دی، په دې باندې بحث کول دي، په دې کې مینوګانې دي، کټلاګ دی، انټري ده، پرایسینګ دی، اډرس دی،
advertising د store د reports په دې باندې نه پوهېدل دي دا ان شاء الله چې دلته هم دا ټبونه او دا کمنډونه راغلي په دې باندې بحث کوو دا به سره بحث کوو. How to list existing products on Amazon یعنی چې څوک یې خرڅوي هغه موږ څنګه کولی شي بیا لیست کړو یا خپل how to list products with a variation رنګ لري هغه یا مختلف سایزونه لري مختلف قسمونه لري هغې ته بیا variation وایي باندې څنګه کولی شو product لیست کړو. TTP shipment څه شی دی چې تا ته مال کره راوړي WSE دا او DTP دا هغه شان دي دا شپمنټ دي چې کوم DTP څه وظیفه ده د هغه څه دا کم یو ښه دی خو هغه بیا زه تشریح کوم په ټولو کې دا یو ما ډېر ښایسته لیکلی چې دا د ایرپورټ فی نه هم خلاص یا د چې تا ته په شیپ کشتۍ کې مال راځي هغه هم اصولي مغی د هغې ورکوي تبدار شي نه خلاص خاص دروازې یا کور یا امازان ویرهاوس ته مال رسوي. How to fix wrong Amazon FBA fee دا هغه چې مثلا څه شی دی Amazon په FBA کې کوم فیونه دي هغه څنګه کولی شي چې ځان ترې بچ کړو. How to find Amazon friends influencerان څنګه پیدا کولی شو په Amazon کې د ټیک ټاک نه شو هغه چې ډېر فالوور لري په Amazon کې شو دا څنګه پیدا کولی شو. Product sourcing یا د product دا ډېر مهمه خبره ده چې د product انتخاب product سرچ کول product بیا سرچ کول نو د دې انتخاب د پروډکټ چې څه شی خرڅ کوم دا ډېره مهمه خبره ده ان شاء الله دا پوره ایډیا درکوم. How to handle returns products چې مثلا واپس کیږي هغه مونږ خو باید نو بزنسمین هغه څنګه مونږ کولی شي ریټرن پروډکټس د هغې هینډل وکړو هغه یعنې صحیح ذمهواري هغه بیرته کنټرول کړی شو. How to advertise and seller center اعلانات څنګه کولی شو په دې باندې. Sim replenish inventory دا هم چې هغه مال مونږ پیره مثلا لیست کړی دی بیا څنګه دا ریپلینش کولی شو دغه انټري کې بیا څنګه ورکارډ کولی شو یعنې 500 پروډکټس یا 300 مال لیکلي خلاص شول بیا نوی مال څنګه ورته هماغه پروډکټ بیا لیست کړي. How to schedule delivery to Amazon دا سکیجول کوي چې Amazon سره خپل مال کله راځي دا کوریئر سنټرال دی دا انتقالي. How to list private label products products APL دا څنګه لیست کولی شو. ګلوبل لیستینګ څنګه کولی شو مثلا زه یو اکاونټ لرم زه غواړم په ایروپو په امریکایو په ټولو ځایونو کې یعنې په ټول مارکیټ پلیسو کې زه خپل سامان څنګه خرڅ کوم. How to find USA supplier to sell on Amazon USA مثلا بعضې کمپنیانې دي هغې نه موږ څنګه مال اخیستلی شو سپلایران دي د امریکا کې. What is Amazon retail arbitrage چې څه دی د arbitrage باندې هم خبرې کوو چې دا څنګه ټاپ شپینګ کوم برخه ده نه ده. میک منی پروډکټس چې کوم پیسې ډېرې ګټي هغه پروډکټس په خیر انتخابو. Amazon FBA فی په 2022 کې څومره دی دې به بحث کوو. How to register your brand in Amazon خپل لوګو چې راجسټر کوي خپل نوم Amazon سره دا به څنګه راجسټر کوو. How to buy barcode UPC یا EIN دغه سایټونه چې مثال نشنل وایډو یا د مینا نه یا د بل سایډ نه یا ECI نه دا څنګه اخیستی شو. How to apply په GTIN مفت بارکوډ چې هر پروډکټ ته بارکوډ ضرور دی دا څنګه اخیستی شو. Amazon FBA storage څومره storage دی هغه د ریسټاک لیمټس او څومره ساتي څومره کیوبیکه ساتي څومره ایټمز موږ ته ساتي. ولسم لیکچر how to calculate your profit on Amazon هغه خپله پیدا لکه چې شی په $1 اخلي دا ته مثلا دلته په دوبۍ کې په 10 درهم خرڅوي نو دا یې تا ته ګټه کوي تاوان کوي څومره ګټه کوي. GST and TAX یا TX invoice باندې وغږیږو چې دا په هولز او سیل ټاکس باندې هم وغږیږو. What is a buy box and how to win it buy box څنګه ګټلی شو چې ډېره ګټه لري چې کله ته کریټر یې. How do avoid IT violation دا ویلیشن څنګه موږ کولی شو مخه یې ونیسو چې اکاونټ هم بند نه شي یا مال ډیلیټ نه شي یا مشکل پیدا نه شي. How to check the quality of your products in China before sending them کوالټي مال مې واخیستو دې کوالټي څنګه کتلی شم چې دا څنګه مې اخیستی ښه دی غلط دی خراب دی کوم کوالټي د جوړ دی یا څه چې عکسونه دي هسې دی نه دی. هارډ سیلینګ پروډکټ ټو سټارټ ان Amazon چې ډېر هارډ ښه خرڅېږي پروډکټس په Amazon په هغې بحث کوو. How to check patents in Amazon FBA private label دا patents په مونږ چک کوو. How to use FBA calculator
د UBA کالکولیټر باندې وغږیږو د پرایویټ پولپیډ بای امازان. How to contact Amazon seller support. Amazon چې څه مشکل شو څنګه سیلر سپورټ سره رابطه کوو. بیا دینه هولسیل یا ونده فروشیانو باندې موږ غږیږو چې باید برانډ سامان خرڅو هغه به څنګه کوو جانمانو. دغه د کورس ټایټل دی خو دلته یو بل دا ویډیو اوږدې که څوک دا درته تشریح کوم ډېر ښه ټاپکس ما راجمع کړي دي خو لکه دا 50 tracks and policy امازان دا ډېر بهترین چې هغه تاسو د امازان یا هغه خریداري یا د خرڅولو په چلونه پوه کړو. ما د نت نه دي زده کړي ما خدای شته دی اوس شاید انور صاحب ډېر ویډیوګانې کړي ډېر کار کوي خو دغه دا د ما ترې کورس هم کړی دی چې تاسو ته وښیم دا شاید انور کورس هم ما سره دی پوره مکمل کورس هم را سره دی هر بخش جدا جدا خو مشکل چې دی هغه څه چې شاګرد غواړي لومړني هغه د څه نه دي ویلي لکه سړی ورباندې هغه څه چې ضرورت دي نه دي بیان شوي ډېر. دوهم ډېر غټ مشکل دی چې کله دی سره په کانټکټ کې په دې د ده په دې خپل اکاونټ ته ننوځي نو زر میسج ورته شاګرد وکړي نه یې مشکله لري نه بل شی شته بس هسې یعنې ځان بچ باید رکړي که نه سړی باید څه چې موږ په دې غولي مالې ډېر شی وي. خو جونز یو بل امریکایي و په 2010 په آخري کې ما ترې کورس وکړو هغه واقعا هغې بیا ډېر څه وویل نو ډېر د اخلاص درس و ډېر شی پکې و. سره سره د خپل اکسپیرینس نه دا شیان سړی پرې پوهېږي سړی یادولی شي. نو امازان نن سبا ډېر کسان کار کوي نو پښتنو تاسو ته زما هم دا پیغام دی ورونو کوشش وکئ کولی شي مثبت فکر وکړئ ټارګټ وټاکئ انتخاب غټ ونیسئ ځان رسولی شي په ډېر لږ وخت کې به ژوند په هر څه شي کې تغیرات راشي. هېڅ پیسې نه غواړي ډېر اسان ډېر ایزي کار دی خو همت غواړي شروع غواړي کمپیوټر غواړي لږ په انګلیسي باندې لږ پوهېدنه غواړي چې ته یو څه ولولی شي که ډېر نه پوهېدلی ګوګل ټرانسلیټ ته اچوه خو همت بهترینه خبره ده. نو په 22 ورځو کې زه کمپلیټ د امازان کورس لیکچر یا دغه پکیج تاسو ته درس درکوم او که آنلاین غواړئ آنلاین هم ټیم ویور زومونه که څوک په لرې په افغانستان پاکستان یا په نورو ایروپ ممالکو کې دي او که هغسې نه غواړي نو کولی شي چې فزیکل زه په شارجه کې هم کلاسونه لرم په دوبۍ کې هم لرم نو دا اوس خو روژه ده په 2022 د اخر درته یادوم نو روژې نه بعد په شارجه او دوبۍ کې مې نوي کلاسونه تقریبا څو ټایمونه مې اعلان کړي دي د شاګردانو سره رابطه چې کړې ده راجستر کړي مې دي د هغې کلاسونه اخلم. نو تاسو سره دغه تور توتان له تاسو قربان هر وخت کولی شئ کانټکټ ونیسئ. نو تاسو زه په امازان او په فیسبوک په یوټیوب په ټیک ټاک په دې ټولو باندې چې موږ هغه اډس څه شی چلوو په هغه باندې زه پوهولی شم چې په فیسبوک هم یو فیسبوک زده کوي مارکیټ پلیس باندې کار وکړو همغه هم بس. نو ویډیو ډېره نه اوږدوم نو دغه ویډیو کې زما واتساپ نمبر دی او په یوټیوب اکاونټ کې خو نور ایمیل اډرس هر څه شته دی بس زه خدمت کې یم همیش وسلام.